سلامونه، بیا هم په خیر راغلی. افغان جرمن انفو ته جرمني په پښتو د فروشاین د برخې لوستونه دي. دویشتم بوګن یا دویشتم څپرکی ده. لومړۍ برخه د عمومي لارښوونې برخه ده. ګرونشټوف. لومړۍ پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Sie sollen ein ihnen unbekanntes Kraftfahrzeug fahren. تاسو د یو بل چا موټر ګرځوئ چې تاسو ته معلوم نه ده. یو کار له عمله نه تاسو خپل موټر نسئ ګرځولی یا نسته د بل چا موټر ګرځوئ. Warum müssen Sie dabei zunächst besonders vorsichtig sein؟ ولې په اوله کې باید تاسو ډیر احتیاط وکوئ کله چې تاسو د بل چا د موټر په جلو باندې کینئ او د بل چا موټر ګرځوئ. Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten im Lenkverhalten, in der Anordnung oder der Funktions der Bedienelement im Bremsverhalten. کله چې تاسو د بل چا موټر اخلئ او هغه ګرځوئ، په حواله کې تاسو ډیره نابلدي احساس کوئ. نو همدې لپاره تاسو ته وایي چې ولې ډیر باید احتیاط وکوئ، ځکه تاسو نه پوهیږئ چې د اشترینګ چال څومره دی. هو، او تاسو نه پوهیږئ چې نورې هغه کړنې د موټر څنګه دي، اشارې کوم ځای نه چالانیږي، چراغ کوم ځای نه چالانیږي، هغې ته هم باید متوجه اوسئ او بیا هم په څومره واټن کې د بریک نیسئ او دا موټر ودرېږي. دلته دا درې واړه سم دي. دویمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Welche Folgen kann die Missachtung von Müdigkeitsanzeichen nach sich ziehen؟ کله چې تاسو ستړي یاستئ او تاسو د ستړیا ته پام نه کوئ او پوزه نه کوئ یا هم وقفه نه کوئ، نو کومې راتلونکې درلودلی سي؟ Konzentrationsmangel، معنا ده چې ستاسو پاملرنه راکمیږي. هو. Fahrfehler، په موټروانۍ کې ستاسو ناسمې کړنې زیاتیږي. هو. Sekundenschlaf، که یوه ثانیه هم ستاسو سترګه پټه سي، یعنی که یوه ثانیه سترګه پټه سي، دا هم موږ ته مشکل جوړوي. دریمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Wie wirkt sich Müdigkeit beim Fahren aus؟ کوم بد اثرات درلودلی سي کله چې مونږ ستړي یاستو د موټر چلونې په وخت کې؟ Nachlassendes Aufmerksamkeit، eingeschränktes Wahrnehmungen، verzögerte Reaktions. دلته nachlassende Aufmerksamkeit زمونږه کومه توجه یا پاملرنه چې دا ډیره راټیټیږي، مونږه هغه سم چلندونه چې دي هغه نور نسو کولی، یعنی هغه هم ډیر محدوده کیږي. verzögerte Reaktion، کله چې مونږ غبرګون ښیو د غبرګون پروسه ډیره اوږدیږي. که یو څه پیښیږي مونږ ډیر ناوخته غبرګون ښیو ورته. دلته دا درې واړه سم دي. څلورمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten؟ د څه شي حساب باید سړي وختي کړی وي کله چې ماشومان څراغ ته ولاړ وي، ترافیکي څراغ ته ولاړ وي. Dass die Kinder auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lang dauert. کېدای سي ماشومان سره چراغ باندې هم په سړک باندې تیر سي ځکه هغوی ډیر ودرېدلی نسي. هو، دا کېدای سي. Dass die Kinder sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen، کېدای سي دوه درې ماشومان ولاړ یو بل ټیله کي سړک ته. هو. Dass die Kinder schon losrennen, wenn die Ampel in meiner Fahrrichtung von grün auf gelb umschaltet. سره له دې چې چراغ د شنه نه بیرته نارنجي ته او نارنجي نه سور ته راځي، په دغه وخت کې هم کېدای سي ماشومان یو دفعه منډه کړي. هو، دلته دا درې واړه سم دي. پنځمه پوښتنه د پنځو نمرو پوښتنه ده. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihrem Fahrzeug. Wie müssen Sie reagieren؟ داسې یوه پوښتنه انځوریزه پوښتنه وه. تاسو یو استوګنځای ته ننوځئ موټر سره، هلته ستاسو مخې ته یو توپ راځي، ټوپکی راځي. څنګه غبرګون ښیئ تاسې؟ Weiterfahren، ausweichen، bremsen. دلته دا دواړه ناسم دي، یوازې bremsen سم ده. فقط بریک ونیسه ودرېږه. د پسې ماشوم هم راتلونکی ده یا بل کس هم راځي. شپږمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Wie schätzen Sie die Situation ein؟ دلته تاسو څنګه ارزیابي کوئ دا وضعیت؟ یعنی که انځور ته وګورئ تاسو ته د انځور درکړل سي څه وینئ. دلته پوښتنې ته راځو. Die Fußgänger kann achtsam die Fahrbahn betreten. Fußgänger هغه څوک چې پلي تلونکي دي کېدای سي پرته له دې چې پاملرنه وکړي یو ور سړک ته راواوړي. هو،
Die Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern. دلته د فوسګنګرین مطلب و چې دغه پلیتلونکي یا د ښځه چې دلته ولاړه ده دا کیدای شي سړک ته راواوړي او دلته وایي چې دغه کس د موفا یا د موټر سایکل چې لاس کې ده دا کیدای شي یو دفعه خپل اراده بدله کړي بلې خواته لاړ شي. هو ich kann unvermindert weiterfahren. زه پرته له دې چې خپل عکس العمل وښیم او یا هم بریک ونیسم راټیټ کړم د موټر سرعت کولی شم مخکې لاړ شم. نه دا بې احتیاطي ده. دلته دا دواړه سم دي. واهمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Was ist bei einer Tunneldurchfahrt besonders zu beachten؟ Durchfahrt کله چې تاسو د یو څه در منځ نه تیریږئ. کله چې تاسو د تونل د منځ نه تیریږئ څه شته مو باید ځانګړی پام وي. Ablenkungen durch Lichteffekte. کیدای شي د تونل د څراغونو له امله د دغه شعاع یا د نور یا د دغې پلوشو له امله نه ستاسو فکر ګډوډ شي. هو دا کیدای شي. Ablenkung durch sehr starke Geräusche او یا هم کیدای شي د تونل کې چې څومره غالمغال ده او جګ غږ ده د دې له امله نه هم ستاسو پاملرنه بلې خواته واوړي. هو Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone. هغو لارښوونو ته هم باید مخکې تر مخکې نه تاسو پاملرنه وکوئ. کله چې تونل ته ننوځئ وګورئ چې نوټ ausgänge یعنی د بیړنیو وتلو لاره کوملته ده. کله چې په تونل کې کومه پیښه کیږي زه په کومه لاره باندې وتلی شم هغو نښو نښانو ته پام ونیسئ او نوټروف تلیفونه او چیرته د مرستې دپاره ټلیفونونه ایښي دي چې زه کولی شم هغې نه دفتاً زنګ ووهم. یعنی دې شیانو ته مو باید پام وي کله چې تاسو تونل ته ننوځئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. درې واړه ځوابونه سم دي. اتمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Was können Drogen bewirken؟ کله چې نشهیي توکي وکارول سي څه اثرات درلودلی سي؟ Anhaltende Verbesserung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. زمونږه کومې هغه جسمي او روحي تواناییګانې چې دي هغه جګیږي؟ نه. Rauschzustände ابلت ویل زیاتیږي؟ هو. Abhängigkeit Sucht مونږه معتادوي. دلته دا دواړه سم دي. کله چې مخدره توکي یا نشهیي توکي وکارول سي په هغه وخت کې ابلت ویل کیږي، بې ځایه خبرې زیاتیږي، معتادیږي او اصلي ژوند نه لرې کیږي. نهمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wozu darf der rechte Seitenstreifen benutzt werden؟ دغه rechte Seiten دا کله کولی شو مونږه وکارو. zum Überholen کله چې مونږ د بل موټر نه مخکې کیږو؟ نه. کله چې تاسو د بل موټر نه مخکې کیږئ باید په چپ لاس باندې ترې نه مخکې سئ. راسته لاس باندې مخکې کیدل اجازه نسته. zum Halten und Parken. هو دلته کولی شئ موټر ودروئ او پارک کړئ که چیرته تاسو ته ستونزه وي. zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen کله چې تاسو په یو موټر ګرځوئ چې هغه ډېر ورو ځي لکه تراکتور موفا کولی شئ په دې سړک باندې لاړ شئ. دلته دا دواړه سم دي. لسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Sie nähern sich einem Bahnübergang mit Blinklichtanlage und Halbschrank. تاسو د ریل پټلۍ ته نږدې کیږئ. کله چې تاسو په هغې باندې تیریږئ هغې نه مخکې څراغونه یې چالانیږي د سره څراغونه او halb schrank معنا ده چې دغه لرګی سور او سپین چې د دا راکته کیږي. Das rote Blinklicht leuchtet auf. دغه سور چراغ اوس بندیږي. Die Halbschrank ist noch geöffnet. Wie verhalten Sie sich؟ سور او سپین لرګی چې ده دا لا تر اوسه پورې هم خلاص ده. څنګه چلند کوئ؟ vor dem Andreaskreuz warten. Andreaskreuz هغه د ضرب علامه چې سره او سپینه ده مخکې د هغې نه ودرېږئ. هو. weiterfahren نه. weiterfahren مخکې کیږئ. den Bahnübergang überqueren نه. دلته دا دواړه ناسم دي. کله چې چراغ چالان سو او یا هم یو د هغې نه یا چالان و یا هم دغه
لرګی راکته سوی و یا چراغ چالان و لرګی نه و راکته سوی، تاسو ته اجازه نه ده چې تاسو مخکې لاړ شئ. که یو هم چالان و یا یو هم کته پورته کېده نو تاسو باید ورته ودرېږئ. 11مه پوښتنه ده، 4 نمرو پوښتنه ده. Im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn hält ein Linienbus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an einer Haltestelle. Wie verhalten Sie sich? ستاسو مخامخ کوم سړک چې د په هغې سړک باندې یو بوس راغی، لینین بوس، 4 وړه چراغونه چالان دي، وارن بلینک لیک هغه خبرتیایي چراغونه چې د هغې چالان کړی دي او هالټشټلې کې ودرېږي. تاسو به څنګه چالان کوئ؟ هالټشټلې د بوس تمځای کې ودرېږي. ستاسو په لاس باندې نه، خو دا بل لاس باندې، ستاسو مخامخ لاس ته. تاسو څه کوئ؟ auf Schrittgeschwindigkeitsanbremsen. تاسو به رو پل په پل تلو ته خپل د موټر سرعت راټیټوئ. nur dann mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren. nur dann چې دلته راغی دا غلط ده. Geschwindigkeit beibehalten دا هم دلته غلط ده. دا پوښتنه هم تکراری ده، یوازې دلته دا سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 12مه پوښتنه ده، 4 نمرو پوښتنه ده. Ein Radfahrer möchte ohne abzusteigen auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. یو بایسکل چلوونکی پرته له دې نه چې د خپل بایسکل نه راکته سي د پلي تلونکو کسانو په پټه باندې د سړک د یو اړخ نه بل اړخ ته تیر سي. وی verhalten Sie sich؟ څنګه دلته تاسو چلند کوئ؟ کله چې تاسو د بایسکل د پیاده تلونکو کسانو لپاره هغه پټلۍ وینئ، که د هغې څنګ کې د بایسکل چلوونکو پټلۍ هم وي نو بایسکل چلوونکی کولی سي په بایسکل سپور هغې پټلۍ نه تیر سي. خو که د بایسکل چلوونکو لپاره پټلۍ نه وي نو هغه اړ دی چې د بایسکل نه کته سي، پس د هغې نه د دې پټلۍ نه تیر سي. خو که چیرته دا بایسکل چلوونکی پرته له دې نه چې کته سي بیا هم په همدې پټه باندې تیریږي، تاسو به څه کوئ؟ Ich hupe und fahre vor dem Radfahrer weiter. زه ارن کوم او د دغه بایسکل چلوونکي نه مخکې ځمه؟ نه، هغه خو اوس راغی، ته به څه کوې؟ Ich bremse erst kurz vor dem Fußgängerüberweg. زه مخکې له دې نه چې همدې پټۍ ته ورسېږم بریک نیسم. Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren. زه اجازه ورکوم چې بایسکل چلوونکی د سړک نه تیر سي. کله چې تاسو یو څوک وینئ چې هغه قانون ماتوي او تاسو پوهیږئ چې دلته ستاسو حق ده، خو سره له دې هم هغه اوس قانون ماتوي او ځي، نو تاسو اړ یاستئ د دې لپاره چې تاسې دفاعي موټر چلونه کړې وي، ستاسو له خوا نه کوم مشکل نه وي پېښ سوی، تاسو باید د خپل حق نه تیر سئ. دلته هم هماغه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 13مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. An einem direkt vor Ihnen fahrenden Polizeifahrzeug leuchtet bitte folgen auf. Welche Bedeutung hat dies؟ کله چې مخکې ستاسو د موټر په مخ کې هوبهو ستاسو د موټر مخامخ د پولیسانو موټر راځي او هلته په دغه څراغ کې لیکل سوي وي، په سره څراغ کې دغه د پولیسو موټر تعقیب کې څه معنا ورکوي ده؟ Nur Schwertransporte müssen dem Polizeifahrzeug folgen. یوازې هغه موټرونه چې ډیر دروند بار لري هغه باید د پولیسو موټر تعقیب کی؟ نه. Nur Sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen. یوازې ته اړ یې چې د پولیسو موټر تعقیب کې. هو ځکه دا ماته ده، زما د موټر مخکې روان ده اوس. Alle Fahrzeuge؟ نه، نورو ته نه ده، یوازې ماته ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Wo müssen Sie warten؟ چیرته باید تاسو ودرېږئ؟ دلته 2 خطه دي، یو دا خط ده، یو دا خط ده. زه چیرته اړ یم چې ودرېږم؟ زه اړ یم چې راسم ته هلته ودرېږم، دې نه مخکې ماته د تلو اجازه نشته ده. د سټاپ شیلد لپاره همدې Sichtlinie، دې ته Sichtlinie وایي. دلته باید زه ودرېږم. او وبخئ Anhaltlinie، دې ته Haltlinie وایي، دلته باید زه ودرېږم. In Höhe der Ampel را مستقیمه راځم دلته ودرېږم، د څراغ څنګ ته نږدې؟ نه. An der Sichtlinie دې ته وایي چې دلته زه باید ودرېږم؟ نه، زه باید دلته Haltlinie کې ودرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welche Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده؟ ماته د ترافیکي لیک دړه وایي چې ته لومړیتوب لرې، ته کولی سې لاړ سې، خو دلته د موټر سایکل لپاره هم
د لومړیتوب نښه ده، دی کولی سي هم لاړ سي. دی به لومړی ځي، زه به ورپسې، بیا پسې به بوس دی. Ich fahre vor dem Bus. هو زه د بوس نه مخکې ځم. Ich muss den Bus durchfahren lassen. زه باید دا بس پرېږدم چې لاړ سي. نه، ich muss das Motorrad durchfahren lassen. زه باید د موټرسایکل چلوونکي ته اجازه ورکړم چې لاړ سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپاړسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ دلته کومه کړنه سمه ده؟ هماغه پوښتنه ده خو بل رقم راغلی ده. اوس دلته دې موټرسایکل چلوونکي ته لومړیتوب سته ده، دی کولی سي لاړ سي او زه باید ودرېږم. Ich muss den Bus durchfahren lassen. زه باید د بوس پرېږدم چې لاړ سي. نه، کله چې دی مخامخ راتو بیا کېدای سو، خو زه اوس مخامخ ځم، زه باید لاړ سم. پس له موټرسایکل نه زه ځم او ما نه وروسته دا بوس دی. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. هو زه باید د موټرسایکل پرېږدم چې لاړ سي. Ich fahre vor dem Bus. زه د دغه بوس نه مخکې ځم. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. ولسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده؟ دا هغه پوښتنې دي چې د لومړیتوب ورکولو، یعنی څوک په موږ باندې حق لري. که چیرې تاسو دې پوښتنو کې ستونزه لرئ، کولی سئ یوټیوب ته لاړ سئ، افغان جرمن یوټیوب ته لاړ سئ. افغان جرمن یوټیوب ته چې کله لاړلی، د پلی لیست ته لاړ سئ. د پلی لیست نه د لېسنس لوستونو ته، د لېسنس په لوستونو کې دلته د لومړیتوب لوستونو برخه ده. تاسو کولی سئ دلته ټولې هغه پوښتنې یا چې د لومړیتوب دي هغه دلته وګورئ او خپل ستونزه حل کړئ. پوښتنې ته راځو. Ich muss den roten PKW vorbeilassen. زه باید د سور موټر پرېږدم. نه، دی زما چپ لاسته ده. که زما راسته لاسته هر موټر وي، زه باید هغه موټر پرېږدم. د دې راسته لاسته زه یم، دی باید ما پرېږدي. زما راسته لاسته دا شین موټر ده، زه باید دا شین موټر پرېږدم. Ich muss den roten PKW vorbeilassen. زه باید د سور موټر پرېږدم. نه، ich lasse den grünen PKW durchfahren. زه دغه شین موټر پرېږدم چې لاړ سي. Ich biege vor dem grünen PKW links ab. زه د دغه شین موټر نه مخکې تاویږم. نه، دلته یوازې دا سم ده. اتلسمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Sie befahren eine Vorfahrtsstraße. تاسو په یو لومړیتوب لرونکي سړک کې یاستئ او د هغې نه تېرېږئ. Welche Verkehrszeichen beendet ihre Vorfahrt؟ کومه ترافیکي لږنښه ستاسو لومړیتوب پای ته رسوي؟ یعنی کومه ترافیکي لږنښه راسي چې تاسو نور لومړیتوب نه لرئ. دا دواړه، دغه چې ده دا د لومړیتوب ده، دا د خبرتیایي ده، او دغه ترافیکي لږنښه چې ده دا زما لومړیتوب پای ته رسوي. معنا دا چې نور زه لومړیتوب نه لرم، زه باید لومړیتوب ورکم. دلته لومړی ترافیکي لیکدړه سمه ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 19مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Worauf weist diese Verkehrszeichen hin؟ دغه ترافیکي لږنښه تاسو ته د څه شي معلومات درکوي؟ دې ته Pannenbuch halt وایي. یعنی دلته تاسو ته کله مشکل پیښیږي په اوټوبانونو کې، تاسو کولی سئ دلته موټر ودروئ. Auf eine Nothalt und Pannenbuch. کله چې تاسو ته کومه ستونزه پیښیږي او یا هم موټر خرابېږي، تاسو کولی سئ دلته ودرېږئ. Auf einen vorübergehenden Zusatzfahrstreifen. Zusatzfahrstreifen نه، دا نه ده. یعنی یوه بله ځانګړې لاره چې تاسو کولی سئ لاړ سئ پې باندې. نه. Auf eine Haltmöglichkeit für Pausen und Fahrwechsel. دلته تاسو کولی سئ چې پاوزه وکوئ او یا هم موټروانان تغییر او تبدیل کړئ. نه، دا نه سئ کولی. یوازې د ستونزې لپاره تاسو کولی سئ دلته ودرېږئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Wann sollten Sie den Motor abstellen, um Kraftstoff zu sparen, um die Umweltbelastung zu vermindern؟ کله تاسو کولی سئ موټر ګل کړئ او تیل مو سپما کوي، پس اندازې کوي او بیا هم مو چاپیریال ته لږ زرکۍ ښه کړې وي. Wenn Sie vor Bahnübergänge oder Baustellen warten müssen، کله چې تاسو د ریل پټلۍ نه مخکې ودرېږئ او یا هم چېرته چې د ودانیزو چارو روانې وي او لاره بنده سوې وي، هلته تاسو تم یاستئ. هو دلته. Wenn Sie bei einem Stoppschild anhalten، کله چې تاسو د یو Stopp Schild ته ودرېږئ، Stopp Schild ته باید تاسو 3 ثانیې یا کم یا زیات ودرېږئ. هلته نه.
wenn Sie in einem Verkehrsstau länger warten müssen. او یا هم تاسو کله چې په ترافیک کې باندې سي ترافیکي ګڼه ګوڼه وي هلته که چېرته تاسو پوهیږئ چې د ډېر ځنډ لپاره ودرېږم بیا موټر ګل کې هو دلته دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې لوستونه تر بیا ښې چارې.